سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د بغلان د مرکز په چشمه شیر سیمه کې د یوې نښتې له امله 2 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. په دغه نښته کې چې تېره ورځ د بغلان بلخ د لویې لارې د تړل کېدو له امله هم شوه، 2 پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی، 2 پولیس او 4 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دې لړ کې 2 ټانکر موټر هم له منځه تللي او دمګړې یاده لاره د ترافیک پر مخ خلاصه ده. قرار اطلاعات کشفی 2 تن از مخالفین کشته شده و 3 نفرشان هم زخمی است و بدبختانه بگوییم که 2 نفر از پرسنل قهرمان پلیس شهرهای ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم زخمی است و 4 نفر از افراد ملکی که از این مسیر میخواستن عبور و مرور بکنن در اثر درگیری و هم مجروح شدن و همچنان 2 اراده واسطه‌ای که مملو از تیل بود البته مخالفین مسلح هدف قرار دادن و او هم حریق. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې ناستې په څنډه کې د پاکستان له ولسمشر سره هم وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اعتماد جوړونې له ټینګار سربیره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې، د دواړو هیوادونو د ملکي او پوځي مسؤلینو د لیدنو د دوام غوښتونکي شول او همداراز یې په ډاګه کړه چې د هغو طالبانو پر وړاندې چې سوله نه مني باید جدي چلند وشي. په دې ناسته کې د پاکستان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله په وژنه کې د افغان حکومت د رول له امله مننه وکړه او ورسره جوخت ښاغلي عبدالله په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو پر وړاندې د پاکستان د حکومت د عملي او پرېکنده اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. په غزني کې د یو لړ نښتو په پایله کې 60 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي دغه نښتې تېره شپه نږدې 1 بجه وروسته له هغې پیل شوې چې یو شمېر طالبانو د مرکز په ګډون د رشیدانو او جغتو ولسوالیو پر پوستو یرغلیز بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 3 پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نورې ټپیان دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي د طالبانو د کوټې شورا ډیری غړي سولې ته چمتو دي. نوموړي تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناسته کې ویل په تېرو 3 میاشتو کې څو ځله یې د طالبانو د کوټې شورا له غړو سره لیدنې ترسره کړي او د کوټې شورا ډیره برخه یې د سولې خبرو ته چمتو کړې ده. طالبانو دغه څرګندونې رد کړي دي. له دې سره سم د کندهار ډیری قومي مشران او دیني عالمان له حکومته غواړي څو له طالبانو سره د سولې په اړه هڅې ګړندۍ کړي. او کورنۍ چارو وزارت وایي استرالیا غواړي چې د جنایي جرمونو او امنیتي ګواښونو د مخنیوي په موخه په کابل ښار کې د امنیتي کامرو سیستم په معیاري ډول فعال کړي. د دغه بنسټ لومړي مرستیال تېره ورځ په یوې ناسته کې زیاته کړه چې په کابل ښار کې د امنیتي کامرو نصبول کولی شي د جرایمو کچه راټیټه او همداراز له پولیسو سره مرسته کوي څو د جرایمو له ترسره کېدو مخنیوی وکړي. په دې ناسته کې د استرالیا مرستیال سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد پر ژمنتیا له ټینګار سربیره وویل استرالیا لیواله ده چې له افغان دولت سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.